أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم dear student welcome back to the Hashir Academy په نننی لیکچر کې موږ د فوټوسینتھیسس د میکانیزم په اړه خبره کوو چې فوټوسینتھیسس په کوم میکانیزم باندې کیږي ټیک ده د دې نه مخکې په لیکچر کې موږ بایو انرژیټکس وی چې بایو انرژیټکس موږ وایو ستا په ارګانیزم کې دا د انرژي ټرانسفورمیشن په کومه طریقه باندې کیږي صحیح شو بیا پکې موږ د فوټوسینتھیسس انټروډکشن وکړو چې فوټوسینتھیسس موږ څه ته وایو او د فوټوسینتھیسس لپاره ریکوایرمنټس دي دا خبره پکې موږ او بیا پکې موږ دا خبره کنټینیو وساتله چې په فوټوسینتھیسس کې د سنلایټ سره رول لري د فوټوسینتھیټک پیګمنټس په دې کې سره رول لري کم قسم په دې کې څه امونده کېږي د قشن بیا پکې موږ د کاربن ډای اکساید رول وی په فوټوسینتھیسس کې او بیا پکې موږ د واټر د رول خبرو کړه په فوټوسینتھیسس کې چې د واټر څه کار دی صحیح شو نو په دې کې مین خبره دا ده کنه چې کاربن ډای اکساید خو هغه د ارګینیک کمپاوند حصہ جوړیږي د واټر څخه کېږي فوټولیسس کېږي نو باقي هایدروجن په ارګینیک کمپاوند کې فکس کېږي او اکسیجن بهر انوایرنمنت ریلیز کېږي صحیح شو فوټوسینتھیټک پیګمنټ څه کوي دا لایټ ابزورب کوي او دا سن لایټ څه کوي دا په دې فوټوسینتھیټک پیګمنټ کې څه چل کوي دا د الکترون ایکسایټیشن کوي اوس دا الکترون ایکسایټیشن دا په کومه طریقه باندې کېږي او په اصل کې د دې الکترون سره کېږي څه چلو د دې الکترون سره سی چل کېږي چې مطلب لکه دلته کې سی جوړیږي زموږ سره انرژي جوړیږي او مطلب اکسیجن زموږ سره جوړیږي صحیح شو په دې کې بس لکه کېږي سی چلو نو دا خبره چې موږ کوو نو دا اوس موږ د فوټوسینتھیسس په لایټ ریاکشن کې دا خبره ایکسپلین کوو چې بس لکه د الکترون سره سی چل کېږي او کله چې د فوټولیسس د واټر شي د اکسیجن مطلب چې جوړ شي د سره چل کېږي د هایدروجن سره چل کېږي او د الکترون سره چل کېږي د دې په اړه خبره کوو ټیک ده خجی نو ټاپک موږ سٹارټ کوو فوټوسینتھیسس خبره یا ساتي انټروډکشن خو لري موږ کړه د همغه وس د دې د میکانیزم خبره کوو د دې د میکانیزم خبره کوو نو خبره یا ساتي چې کله هم فوټوسینتھیسس کیږي نو په دې کې زموږ سره دوه ډیسټینګ سټیپس دي دوه واضح سټیپس په دې کې ټیک شو اولنې چې کوم سټیپ ته هغه ته موږ سوایو هغه ته ولې کېږي لایټ ریاکشن او دویم چې کوم ریاکشن دی هغه ته موږ سوایو هغه ته ولې کېږي ډارک ریاکشن اولنې لایټ ریاکشن دی او بل سره زموږ سره هغه ډارک ریاکشن دی نو خبره اساته لول لایټ ریاکشن کېږي او بیا په دې بس کېږي ډارک ریاکشن کېږي اوس دا خبره کو چې لایټ ریاکشن ولې اول کېږي اول ډارک ریاکشن ولې نه کېږي صحیح شو د دې څه لاجیک ته نو د دې په اړه کې هم سوچ کلم دا ټاپک موږ ختم کوو نو د دې نه به تاسو ته اتوماتیکلی دا خبره شي دا به کلیر شي چې اول لایټ ریاکشن ولې کېږي په فوټوسینتھیسس کې صحیح شو خجی لایټ ریاکشن و شروع کو چې لایټ ریاکشن موږ وځه خبر یا ساتي لایټ ریاکشن از السو کالډ د لایټ ریاکشن موږ بل نوم سوایو دې ته ولې کېږي لایټ ډیپندنٹ ریاکشن لایټ ډیپندنٹ ریاکشن هم دې ته ولې کېږي دې ته فوټو کیمیکل ریاکشن هم ویل کېږي او دې ته زیډ سکیم هم ویل کېږي د 300 بلکې څلور نمونه دي د پاره یاد ساتئ اول خو لایټ ریاکشن شو بل دې ته موږ سوایو فوټو ډیپندنٹ ریاکشن وته وایو دې ته فوټو کیمیکل ریاکشن هم ویل کېږي او دې ته زیډ سکیم هم ویل کېږي دا څلور نمونه ده سو د دې د اولنی سټیپ لپاره شو صحیح شو بعض نگاسان په دې ځای کې څه هغه غلطي کوي ویل لایټ ریاکشن هغه ریاکشن نه کم چې په رڼا کې کېږي کم چې پرانا کې کېږي خدا خبره سره دا غلطه ده غلطه څنګه ده چې دلته کې لایټ ریاکشن کې سو دلته کې د دې ته موږ سوایو دې ته ویل کېږي لایټ ډیپندنٹ ریاکشن مطلب دې ته د لایټ ضرورت دی اوس ډارک ریاکشن موږ وایو نو د ډارک ریاکشن مطلب دا نه دی چې مطلب هغه په تیار کې کېږي خو هغه ته د لایټ ضرورت نه هغه هم سو فوټوسینتھیسس یو سټیپ دی خو د هغې لپاره د لایټ ضرورت نه او د دې لپاره سره د دې لپاره د لایټ ضرورت دی نو ځکه دې ته موږ سوایو دې ته ویل کېږي لایټ ریاکشن صحیح شو نو دا درې نمونه دی پر یاد ساتئ لایټ ډیپندنٹ ریاکشن وته ویل کېږي فوټو کیمیکل ریاکشن وته ویل کېږي او د زیډ سکیم هم ویل کېږي ځکه په ایگزام کې چې کوېسچن راځي نو هغه تاسو ته په دې طریقو باندې راځي چې تاسو لایټ ریاکشن څخه هغه ایکسپلین کوي یا وته چې لایټ ډیپندنٹ ریاکشن څخه هغه ایکسپلین کوي یا فوټو کیمیکل ریاکشن ایکسپلین کوي او یا زیډ سکیم موږ څه ته وایو او دا تاسو کې دا تاسو ایکسپلین کوي تاسو دا خبره یادئ چې دا درې وړ نمونه سری دا د لایټ ریاکشن لپاره دي دا چا لپاره دي دا د لایټ ریاکشن لپاره دي صحیح شو نو دا خو څه شو دا خو د یو قسم ډیفینیشن شو اوس خبره دا ده چې دا لایټ ریاکشن په اصل کې کیږي په کوم ځای کې فوټوسینتھیسس هم وی چې دا په کوم ځای کې کیږي د دې لپاره ضرورت دي سو د کلوروفیل زموږ سره دا فوټوسینتھیټک پیګمنټ دی او دا یی په کوم څه کې نو دا په دې باندې الریډي موږ لیکچر ریکارډ کړی دی که فرض که تاسو لیکچر نه کتلی نو هغه د هغې لپاره چینل وزټ کوي موږ ویلو کلوروپلاست موږ څه ویلو کلوروپلاست موږ ویلو صحیح شو نو د هغې لپاره دا کلوروپلاست موږ وایو څه ته
او دا په پلانټ کې څو قسمه دی نو د دې لپاره تاسو خامخا چینل څخه هغه وزټ کړئ ځکه چې تاسو د کلوروپلاست په سټرکچر باندې نه پوهېدلي نو فوټوسینتھیز دا خبره نه کلیر کېږي نو لاول تاسو په هغې باندې ځان پوه کړئ. صحیح شو. لایټ ریاکشن په کوم ځای کې کېږي؟ لایټ ریاکشن ټیک پلیس ان د ګرین اف کلوروپلاستو. ذکر ته ځایم چې د کلوروپلاست کوم لیکچر مونږ ریکارډ کړل هغې لپاره تاسو څه کوئ چینل وزټ کوئ چې کلوروپلاست د دې د سټرکچر په باره کې مونږ کومې خبرې کړې وي چې په دې کې مونږ ګرینه سطح وایو په دې کې مونږ ګرینه سطح وایو. صحیح شو. نو خبره دا دلته کلیر شو چې لایټ ریاکشن په کوم ځای کې کېږي؟ د کلوروپلاست چې کوم ګرینه پارټ دی په هغې کې دا کېږي. د کلوروپلاست چې کوم ګرینه پارټ دی په هغې کې څه کېږي؟ په هغې کې دا لایټ ریاکشن کېږي. نو دا خبره د MCQs لپاره یا ساتئ دا امپارټنټ چې لایټ ریاکشن په کوم ځای کې کېږي په کلوروپلاست کې. نو د کلوروپلاست دوه ریجن دي یو ته موږ ګرینه وایو بل ته څه ویلی کېږي؟ بل ته ویلی کېږي سټروما. نو دا لایټ ریاکشن په ګرینه کې کېږي او کوم چې ډارک ریاکشن دی هغه په سټروما کې کېږي. نو دا دوه خبرې یا ساتئ د ځان سره. ټیک شو. بل مین سټیپس انوالو ان لایټ ریاکشن آر. اوس په لایټ ریاکشن کې کم کم مین سټیپس څه دي هغه انوالو دي. نو اول خو په دې کې څه کېږي؟ په دې کې کېږي فوټو ایکسایټیشن اف الکترونز. په دې کې څه کېږي؟ په دې کې کېږي د الکترون ایکسایټیشن. په دې کې څه کېږي؟ د الکترون ایکسایټیشن کېږي. د الکترون ایکسایټیشن څنګه کېږي؟ د لایټ په مرسته سره. ځکه پرون موږ دا خبره کړې وه چې فوټو په کوم ځای کې راغلی د دې مطلب به صحیح د دې مطلب به یې لایټ و. نو دلته کې لایټ داسې چل کوي که نه چې دا څه کوي دا د الکترون ایکسایټیشن کوي. نو دا خبره الریډي موږ په رول کې هم کړې وه چې د الکترون ایکسایټیشن د چا الکترون ایکسایټیشن کوي. نو پاس کې دا ده فوټوسینتھیټک پیګمنټ څه کوي د هغې نه الکترون وباسي د هغې نه الکترون ایکسایټ کوي. صحیح شو. نو لایټو په فوټوسینتھیټک پیګمنټس باندې ولګي او د هغې ځای نه څه وباسي؟ د هغې ځای نه الکترون وباسي. مطلب د لوور انرژي سټیټ نه هغه چېرته بوځي؟ هایر انرژي سټیټ ته بوځي. نو دې ته موږ څه وایو؟ دې ته ویلی کېږي فوټو ایکسایټیشن اف الکترون. نو یو کار خو په دې کې څه کېږي؟ هغه په دې کې دا کېږي. صحیح شو. بل په دې کې کېږي فوټولیسیس اف واټر. په دې کېږي اوس دلته کې هم د فوټو ټکی په دې کې راغی. نو د فوټو مطلب د لایټولیسیس مین بریک ډاون او واټر خو تاسو پېژنئ. نو دلته کې څه کېږي؟ دلته کې کېږي د لایټ په مرسته سره د واټر مالیکول بریک ډاون کېږي. دلته کې د لایټ په مرسته سره څه کېږي؟ د واټر مالیکول بریک ډاون کېږي. ځکه که تاسو ویلي انزایم کې یو کلاس هغې ته څه ویلی کېږي؟ هایډرولیزس هغې ته ویلی کېږي. نو هایډرولیزس داسې انزایم دي چې هغه د واټر په مرسته سره څه کوي؟ هغه د مالیکولز بریک ډاون کوي. صحیح شو. نو دلته کې دا ټم تقریبا ریلیټډ راځي چې هلته کې هم څه کېږي؟ لایسیس کېږي او دلته کې هم څه کېږي؟ لایسیس کېږي. خو دلته کې څه هلته کې هایډرولیزس د مالیکول بریک ډاون کوي د واټر په مرسته سره او دلته کې څه کېږي؟ د لایټ په مرسته سره د واټر بریک ډاون کېږي. دلته کې د لایټ په مرسته سره څه کېږي؟ د واټر بریک ډاون کېږي. چې کله واټر مالیکول چې هغه مات شي نو د هغې نه څه جوړېږي؟ د هغې نه درې کمپوننټ جوړېږي. د دې نه هایډروجن آین جوړېږي، د دې نه اکسیجن جوړېږي او د دې نه څه وځي؟ د دې نه دوه الکترون وځي. صحیح شو. سکیم را روان دی، بیا میکانیزم را روان دی. هلته کې وایو خو فلحال تاسو دا خبره ساتئ چې کله هم د لایټ په مرسته سره واټر مالیکول چې دا مات شي دې ته موږ څه وایو؟ فوټولیسیس اف واټر دې ته ویلی کېږي. نو اول څه کېږي؟ ایکسایټیشن اف الکترون کېږي د لایټ په مرسته سره او بیا د واټر مالیکول بریک ډاون کېږي د څه په مرسته سره؟ د لایټ په مرسته سره. دوه خبرې شوې. دریم په دې کې زموږ سره څه کېږي؟ د ATP فارمیشن کېږي. د ATP فارمیشن کېږي دلته کې. صحیح شو. اوس ATP فارمیشن څنګه کېږي؟ نو خبره یې ساتئ چې کله هم الکترانو د هایر انرژي سټیټ نه چېرته راځي؟ لوور انرژي سټیټ راځي. نو دا انرژي څه کوي؟ د انرژي لوز کوي. د انرژي څه کوي؟ دا لوز کوي. نو دا انرژي چې کومه دی لوز کړه نو دا د څه په جوړولو کې پکار راځي؟ دا د ATP فارمیشن کې څه د پکار راځي چې کله هم الکترانو د هایر انرژي سټیټ نه چېرته راځي؟ لوور انرژي سټیټ راځي. نو دا الکترون انرژي لوز کوي. نو دغه انرژي چې دوی لوز کړه دا د څه لپاره پکارېږي؟ دا د ATP د فارمیشن لپاره استعمالېږي. صحیح شو. نو دا خبره هم په سکیم کې بیا کوو. او بل په دې کې اخرنی سټیپ څه کېږي؟ زموږ سره دا یو کو انزایم دی، دې ته موږ څه وایو؟ NADP دې ته ویلی کېږي. د دې NADP څه کېږي؟ دا دلته کې په اکسیډایز فارم کې دی. دلته کې دی په کوم فارم کې دی؟ په اکسیډایز فارم کې دی. نو د دې څه کېږي؟ د دې کېږي ریډکشن. د دې څه کېږي؟ د دې ریډکشن کېږي. مطلب چې کله هم د دې سره هایډروجن څه شو؟ کمباین شو نو د دې NADP پلس نه څه جوړ شي؟ NADPH2 د دې نه جوړ شي. نو دلته کې د اکسیډایز شو، دلته کې څه شو؟ دلته کې دا شو ریډیوس. نو د دې NADP څه کېږي؟ د دې کېږي ریډکشن. د دې څه کېږي؟ د دې ریډکشن کېږي. نو څلور شو. لاول خو د لایټ په مرسته سره د الکترون ایکسایټیشن کېږي، بل د لایټ په مرسته سره د واټر بریک ډاون کېږي، د ATP فارمیشن کېږي او د دې NADP څه کېږي؟ د دې کېږي ریډکشن. د دې څه کېږي؟ د دې ریډکشن کېږي. دا څلور مین سټیپ دی په څه کې؟ په لایټ ریاکشن کې. دا یا ساتئ د ځان سره. صحیح شو. ښه جي. اوس که موږ خیال وکړو نو فوټوسینتھیټک پیګمنټ خو زموږ سره ډېر دي. صحیح شو. مطلب په دې کې څه راځي؟ په دې کې کلوروفیل A راځي، کلوروفیل B په دې کې راځي، کیروټینیټ په دې کې راځي. د دې څه مختلف قسمونه دي. نو خبره یې ساتئ
په فوټوسینتھیسس کې د دې څه جوړ شي د دې ګروپونو جوړ شوي دي دا فوټوسینتھیټک پیګمنټس نه دي د دې څه جوړ شوي دي د دې ګروپونو جوړ شوي دي دغه ګروپونو اف ګروپس اف یا کلسټرز اف فوټوسینتھیټک پیګمنټس څنګه څه وایو دې ته ویل کېږي فوټو سیسټم دې ته ویل کېږي صحیح شو نو دلته کې څه خبر لیکلی شي دا چې فوټوسینتھیټک پیګمنټس آر ارینج انټو ګروپس آر کلسټرز د دې فوټوسینتھیټک پیګمنټس جوړ شي د دې ګروپونو جوړ شي دي او یا د دې کلسټرز جوړ شي دي او دغه ګروپونو یا دغه کلسټر ته موږ څه وایو دې ته ویل کېږي فوټو سیسټم دې ته ویل کېږي دې څه ویل کېږي فوټو سیسټم دې ته ویل کېږي اوس فوټو سیسټم د دې حصې څومره دي او د دې څومره قسمونه دي د په باره کې خبره کوو صحیح شو نو فوټو سیسټم کنسسټ اف ټو پارټس او د هر یو فوټو سیسټم څخه د دې دوه پارټس دي د دې دوه پارټس صحیح شو یو ته څه ویل کېږي یو ته ویل کېږي انټینا کمپلیکس او بل ته څه ویل کېږي ریاکشن سنټر انټینا کمپلیکس او بل څه ویل کېږي ریاکشن سنټر دی ته ویل کېږي اوس په انټینا کمپلیکس کې زموږ سره موجود دي نو خبره ساته په دې کې یو زموږ سره کلوروفیل بي او بل په دې کې سې کیروټینایډز دي د کیروټینایډز او د کلوروفیل بي نه څه جوړ شوی دی د فوټو سیسټم انټینا کمپلیکس جوړ شوی دی د کلوروفیل بي نه او د کیروټینایډ نه په شریکه باندې څه جوړ شوی دی انټینا کمپلیکس جوړ شوی دی صحیح شو یو خبره بل ته مو ریاکشن سنټر نو اوس په ریاکشن سنټر کې څه موجود دي نو خبره ساته یو خو په دې کې موجود دی کلوروفیل ا بل په دې کې پرایمري الکترون اکسپټر په دې کې شارټ کټ په موږ څه وایو پی ای ا دې ته ویل کېږي پی ای ا پرایمري الکترون اکسپټر په دې کې موجود دي او بل په دې کې څه موجود دي الکترون ترانسپورټ چین موږ ته په شارټ کټ باندې څه وایو ای ټي سی دې ته ویل کېږي ای ټي سی دې ته ویل کېږي صحیح شو نو انټینا کمپلیکس کلوروفیل بي او کیروټینایډ نه جوړ دی کوم چې ریاکشن سنټر دی د کلوروفیل ا پرایمري الکترون اکسپټر او د الکترون ترانسپورټ چین نه جوړ دی صحیح شو چې کله دا ټول راوځي شي چې کله دا ټول راوځي شي د دې څه جوړیږي د دې نه جوړیږي فوټو سیسټم د دې نه جوړیږي د دې څه جوړیږي فوټو سیسټم د دې نه جوړیږي صحیح شو خاجي بیا فوټو سیسټم زموږ سره دوه قسمه نه دیر آر ټو فوټو سیسټم فوټوسینتھیسس زموږ سره دوه قسمه دي صحیح شو یو ته څه ویل کېږي فوټو سیسټم 1 او بل ته څه ویل کېږي فوټو سیسټم 2 دی ته ویل کېږي اوس د دې مطلب سره نو خبره ساته فوټو سیسټم 1 چې کوم دی نو هغه سونه لایټ ابزورب کوي هغه 700 نینومیټر والا لایټ سکه هغه ابزورب کوي نو دغه ته مونږه فوټو سیسټم 1 وایو او کوم چې زموږ سره فوټو سیسټم 2 دی نو د څومره لایټ ابزورب کوي د 680 نینومیټر والا لایټ دی سکه د ابزورب کوي صحیح کا فرض کدل کې مولیکو چې د سونه کم لایټ دی ابزورب کوي 700 نینومیټر والا او د سونه لایټ ابزورب کوي د 680 نینومیټر والا لایټ دی سکه د ابزورب کوي نو ځکه په دې کیټګریز باندې دا سره ډیوایډ کړي دي د فوټو سیسټم دوه قسمه ته یو تاسو ولې کېږي 1 او بل تاسو ولې کېږي 2 دی ته ولې کېږي صحیح شو او فوټو سیسټم د لپاره موږ شارټ کټ سلیکو پی ایس هم د دې لپاره لیکل کېږي څه لیکل کېږي د لپاره پی ایس هم لیکل کېږي صحیح شو نو پی ایس 700 والا سره هغه فوټو سیسټم 1 دی او پی ایس 680 نینومیټر والا سره هغه زموږ سره فوټو سیسټم 2 دی صحیح شو دا پاسره کې سری دا ګروپونه دي د چا د فوټوسینتھیټک پیګمنټس او دوه پارټي دی ته موږ انټینا کمپلیکس او یو بل څه ولې کېږي ریاکشن سنټر دی ته ولې کېږي صحیح شو خجی اوس خبره دا ده کنه چې دلته کوم چې لاول خو بری کې سکیږي د الکترون ایکسایټیشن کی مطلب د الکترون د لوور انرژي سټیټ ایکسایټیشن کی چرته هایر انرژي سټیټ ته شو و چې کله دا الکترون د لوور انرژي سټیټ نه لړ هاي انرژي سټیټ ته نو دا بس کې د الکترون به فلو کوي د الکترون بس کوي دا به فلو کوي دا به موومېنټ کوي اوس چې کله دا موومېنټ کوي یا فلو کوي کنه د دې لپاره دوه پاتویز دي د دې لپاره سری د دې لپاره دوه پاتویز دي یو دا چې هغه ته موږ سوایو نان سایکلیک هغه ته ولې کېږي بل تاسو ولې کېږي سایکلیک اوس شو نو د دې په اړه خبره کوو چې there are two basic pathways for the transport of electron in light reaction په light reaction کې خدای د الکترون ترانسپورت کیږي نو دا په دوه طریقو باندې کیږي یو تاسو ولې کیږي نان سایکلیک الکترون ترانسپورت او بل تاسو ولې کیږي سایکلیک الکترون ترانسپورت اوس دا وایي چې په دې دوه کې ډیفرنس لري خو لاول تاسو کم چې امپورټنٹ په دې کې لاول په دې باندې ځان پوهه کم چې زموږ سره A نمبر دی نان سایکلیک الکترون ترانسپورت اف لایټ ریاکشن صحیح نو د دې په اړه خبر کوم ځکه دا سکیم چې دی نو دا هم دا نان